څو ورځې مخکې چارای تیمني کې څلورمه حوزه ساحه کې غلا سوې وه. بیا دغه غله موږ دغه کم شیان چې دوی غلا کړي وه، یو دوکان یې ولی، یو موټر شی ورسره وه، د هغه سره موږ ګیر کړي وه. بیا هغه کم کسان چې غلا یې سوې وه هغه موږ راوغوښته. نن مو تقریبا د 1.5 لک روپۍ سامان وه، هغه مو نن دوی ته تسلیم کړي. نو موږ ولس ته دغه خبره ده چې زموږ سره دي دوی همکاري وکړي او موږ هم د دوی همکار یو، او په کوم وخت چې دوی ته کوم مشکل پیښیږي موږ به خپل نمبر دوی ته انشاءالله ووایو، دوی په دغه نمبر باندې زموږ سره اړیکه نیسي. زموږ نمبر دی 078 په دغه نمبر باندې هر وخت چې هر مشکل یې زموږ سره دوی اړیکه نیولی سي، او زموږ دغه نمبر شپه ورځ چالان دی. موږ د ولس په خدمت کې یو او د دوی څخه هم همکاري غواړو. مسیح هستم، باشنده نایه چهارم پروژه تیمنی. یک دکان دارم به نام افغانیار سوپرمارکت. به تاریخ 13/10/1400 ساعت 1 بجه شب دکان ما دزدی شده بود که با کمک دولت امارات اسلامی و با کمک آمر صاحب جنایی حوزه 16 در ظرف 24 ساعت دزد ما دستگیر شد و دوباره همین اموال ما امروز تسلیم نشد. فعلا توسط امی دوزا توسط حوزه 16 توسط آمر صاحب جنایی و آمر صاحب حوزه دستگیر شدن. بالفعل نام ما کریم است. از چارای تیمنی مال دزدی کردیم آوردیم در سایه حوزه 16 تخلیه میکردیم. باز مجاهدین بالفعل گیر ما کرد آورد ما را به حوزه 16. دلدار د مالم دکان غلا که چارای د تیمنی نه د تیمنی نمره و حوزه 16 اخوان داخله کوچ مجاهدین عبدالکریم گیر که حوزه سبال دست به جود